تاجکستان وایي د طالبانو پر وړاندې مو دریځ نه دی بدل شوی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین معین ویلي د طالبانو پر وړاندې د تاجکستان دریځ نه دی بدل شوی. هغه هیله ښودلې چې طالبان عملاً د ټولو سیاسي او قومي ډلو له مشرانو سره خبرو اترو ته چمتووالی وښیي. هغه دا راز زیاته کړې چې نړیواله ټولنه له طالبانو د یو رښتینې پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول غواړي. ښاغلي معین دا څرګندونې د چهارشنبې پر ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت کې یوې خبري ناستې ته کړي دي. هغه له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت په اړه ویلي چې هیواد به یې د خپلې سویلي پولې د امنیت د خوندیتوب لپاره د په وینا له همکارو هیوادونو سره د سلا مشورو په ګډون پر اړینو تدابیرو فکر وکړي. وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د جمعې امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو په یوه آنلاین ناسته کې وړاندیز کړی و چې له افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د یو امنیتي کمربند رامنځته شي. له دې سره هممهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه ویډیویي کنفرانس ته په خبرو کې قزاقستان کې وروستیو نارامیو ته په اشارې سره ویلي و روسیه به هیڅکله سیمه کې انقلاب ته اجازه ورنه کړي. د یادونې ده چې تاجکستان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې 100,000 اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.